یار دغه زموږ د کلي دوکاندار نه دی صادق ګل و ته هم چندان شی نه دی ولې بس خو نه مې څه خوښ ولې څه شه کړي هغه دی د خانو د غریب پار کوي نیک یاره کوي ما سره معلوم څه زه څو وار ورغلی یم والله پور یې نه دی راکړی ښه یا هغه ښه انسان دی ته څه په خبر چې ښه انسان موږ ته څو وارې پوره کړی دی نو خو تا ته خو درکړي ته خو پیسهدار یې د خان زوی ما ته خو بیا پور نه راکوي نو درکوي وروره ما د خلکو رنګ وربده یو روپۍ ته ګوره په شرط درته وایم راسه ته هم د کور سودا زنجي وکړه زه به هم د کور سودا په پور زنجي وکړم چې تا ته پور درکړي که ما ته راکړي ښه نو زما څخه به په کور سودا نه ده غوښتې نو څه پروا کوي ساده کاغذ راواخله زه به د کور سودا ځنې وشتاکم بعد به ساده ګل دوکان ته ورشي تا ته پور درکړي که ما ته سید راکړي سم دی به معلوم کړو سید سم درځه سیدي راځه زه به قلم کتابچه را کاغذ کې راکړم درځه باره به ورسو دوکان ته بیا ورسو سم راځه د ارغنداب د رود پر غاړه یوه لویه کښتۍ نو یوه لویه کښتۍ ولاړه ښې دا څه یې زه وختې که نه ګس سره سه ولاړ سي ښې زه وختې که نه ګس سره سه ولاړ سي ولاړې زی بړي ولاړې وده صادق ګلې زه در سره یم څه چلا مه کېږه وکړې د کار ورکوو و نن یې ټینګوو چې د کې کوره ټینګوه زه د دې خوښ درلې زی بړي څلو لاړې زما زوی زوی نه لور ته بیا څه په خبر سولې یو وخت په پښانو کاري کوي وکړه یو وخت خوښ د غوږ لاندې مې وه وکړه نو خو د دې څخه معلومېږي چې دا بې غیرته وه ښې په کاسه ته به عذابولې څه بلا ولې دغه ښه خدای دې راولې سهله والې شکر ته څنګه بیخي شکر دی خیر و خیریت دی امر و خدمت از ما وروره واستولم وای د دوکان ته ورسه یوه ډبه غوړي راکړه یو من بره راکړه او یو پارسل اوړه راکړه او بیا چې معاش راوتې باره وای پیسې درکوو یا نه کېږي ما ته بخښه وکړه نه کېږي ولې نه کېږي وروره دغه دوکانداري د وروره دغه چې زه تا ته پور درکړم بل ته پور ورکړم نو خو بله زما دوکان په دغه کې به زه خلاص شو نو بلا به زه کرارې ولاړ سم به پر تړک به کښېنم نو موږ کم نه ولادې خو دغه کور دی نو اوس یې دی چې دغه به کور دی یا نه کېږي پور ما بند کړی دی که بازار بند دی کاروبارونه بند دی که چې تا ته زه په پور درکړم وروره بره به زما کور چی خو زموږ هم کار خراب دی ته پیسې مې راکړې وه په کور کې وړه بره به چې کارونه خراب دي خو پور نه کېږي ستا قربان سم هېڅ چا ته پور نه دی په دا به ستا او ته به هېڅ چا ته پور نه دی په کور کې وړه نشته نو چې شو وکړو خیر توکل پر خدای دی خو پور نه کېږي ورور ما څه ماته په بازار کې پیسې غواړي وروره دغه د کوچنۍ دوکاندارۍ د دوه پیسې په بندي کړي که سمسار نه خلاصېږي اوس یې د کومې خوا ور پرېکړم ورسه وروره دی بل شی دوکان ته ورسه نو خو هر وخت څه سپاره کوئ نو دونه وخت خو ته ډېرې پیسې هم درلودې اوس خو پیسې نه لرې زیبړ اوس یو پارسل راکړه نو نه کېږي وروره نه کېږي ورسه خدای دې مل سي اوس یو پارسل راکړه نه کېږي وروره نه کېږي سلام علیکم وعلیکم السلام خدای دې راولې شی په خیره او دا جساب زو خدای دې راولې دا ته وچه یا دې واکه وروره خدای دې راولې سلامات یا جساب څنګه ولو شکر دی ښه جوړ روغو وشو شکر زه شکر دی خدای دې عزت وکړه په خیر راسه خدمتونه بس دغه بیل حساب راکړي دغه د کور سودا ده ښه و دای ښه نو دغه سودا در پرکم د و دغه شانه پراک ښه بیخي سیدي ته داسې خاطرجمه اوسه که راراته کښېنه زه به ګرده شیان درته راټول کړم سیدي حاجي صاحب ویل وله پیسې په روانه میاشت کې درکړم وای په کیسه کې ګسه مه کېږي پیسې څه کیسه لري ګسه پیسې نه غواړي بس ته بېغمه ولاړ شه کور ته زه به په رکشه کې در واچوم د رکشې پیسې له ورکوم صحبه ده خدای دې بس پراجه صاحب ډېر سلامونه وایه خدای دې خبره کړه صادق ګله دغه چیشتې دغه یوه ته پور ورکړی موږ ته پور نه راکړی هغه ډېر پور هم وړي وای زیبړې ته خبر یې دا دوکان ګسې د دوی د رویه چلیږي مطلب یې دا دی چې دوی راځي د بیا چې دومره سودا کوي کسې به د زما دوکان ګر د دوی په پیسو چلیږي وروره ته خو وروره باته رابالو بیا چې هغه څه وخت مې پور درکړي چې بیا ورک ولې بیا پیدا سولې نو سبا بیا ته پیسې نه لرې نو وروره که جاره دا کو د جساب زوی دی دته خو نو باید پیسې په شار ورکړه په پور ګوره صادق ګله
رزق چې دی هغه خدای پاک هر چا ته ورکوي. سبا به خدای پاک ما ته هم پیسې راکړي بیا به زاري راته کوي چې را سودا دلې وکړه ولاکې بیا هغه وخت وم کم. وای چپسه وزه غریب چکه زوک ته که ته ګسه پیسې پیدا کړې ستا مخ پیسو ته نه دی جوړ دوی دي کې چې یوه کچوغه مخ ته نیولې دي دوی خو دې خبرې کوي زه لاړ څه دا جسه بیل سولو. له هیواد میډیا سره اوسئ.